د بلوچستان د روغتیا چارواکي وایي چې د ماشومانو د روغتیا لپاره د پولیو یا ګوزڼ ضد څاڅکو ترڅنګ د هغو د روټین ویکسین یا حفاظتي ټیکې هم ډېرې مهمې دي. ځکه نو د ایالت د مرکز کوټې په شمول په نورو ضلعو کې تر پولیو کمپین وړاندې او وروسته د ویکسین لپاره میډیکل کیمپونه کیږي. په ژوب سیمه کې د آغا خان فاونډیشن له لوري په جوړ شوي میډیکل او ویکسین کیمپ کې کارکونکې حلیمه وایي چې په کیمپونو کې هغه ماشومان ویکسین کیږي چې میندې یې تر روغتیایي مرکزونو لاسرسی نه لري. ځکه نو د دوی د اسانتیا لپاره په ایالت کې داسې کیمپونه جوړیږي. دا کیمپ د هغو خلکو د لپاره د هغو غریبانو خلکو د لپاره دی چې د کوم تر هسپتال پورې تر کوم میډیکلانو پورې تر هغه پر میډیسن پورې تر دغه شان پورې رسایني. دا کیمپ آغا خان له طرفه ځا لګېدلی دی. دغه کیمپ دا پایده ده په دغه کې موږ هغه کوچنیان چې کوم زیرو ډوز دي هغه رفیوزل کورونه فیملیانې چې دوی دا یایي چې موږ ته خالي میډیسن راکوي هغه راکوي مطلب پولیو راکواستو اور نور هغه نه راکواستو فائدې نه رارساس. دا کیمپ د هغو خلکو د لپاره هم ډیر ضروری دی. د یونیسف کامنټ سټاف غړی عبدالسلام مندوخیل وایي چې کار یې د ویکسین لپاره د خلکو آماده کول دی. دوی په سیمه کې کور پر کور ګرځي او هغه خلک چې خپلو ماشومانو ته قطرې نه ورکوي او یا یې هم نه ویکسین کوي هغه آماده کوي چې له میډیکل او ویکسین کیمپونو بشپړه ګټه واخلي. زموږ اصل مین مقصد کوم دی هغه د آرای روټین ایمونایزیشن دی او د پولیو ویکسینیشن دی. پولیو مثال بیا کوم خلک ریفیوزل وي یا اینی وي یا دغه نو دغه کوریج دی دغه موبلایزیشن دی پر هغه کومونیکیشن کو کله پولیو کمپین وسی یا دغه کمپین وسی چې په هغه کې بیا له موږ سره ریفیوزل راسي یا اینی کوریج کم اینی کسان راسي بیا دغه د کوریدن لپاره دوی د میډیکل کیمپ هم لګي چې اکشنیان وي کدا اکشنیان تر 15 کلو پورې هغه ته میډیسن هم ورکي دغه سکم روټین ایمونایزیشن دی هغه کور سي او سره او پی وی او آی پی وی دغه کوریج وکړي سو دي کې. خود سیمې او سیاسي مشر شیخ اشرف خان بیا وایي چې په ښاري سیمو کې د میډیکل کیمپونو لګول که څه هم ګټور دي خو داسې کیمپونو ته په کلیوالو سیمو کې زیاته اړتیا ده ځکه چې د کلیوالو سیمو زیاتره خلک ښار ته د سفر کولو توان نه لري. دا پری میډیکل کیمپونه کوم دي دا انتهایی ضروري دي. څله داسې غریبان خلک دي چې هغه هسپتال ته اپروچ نه کوي د هغو بچیان بیمار زنانه بیمار وي نو بیا د یو فری میډیکل په ترو باندې په ذریعه باندې هغه ته پر ډور سټیپ باندې هغه شی اویلیبل وي. او دوم سکم د پولیو د خلک انکاریان دي او پولیو کترې نه ورکوي چې هغه هم ډېر اهم دي ضروري دي. او یقینا پری میډیکل کیمپونه نه په جوړ په شهر کې بلکې په دیهات کې مختلف یونینو کې دغه په انګامي بنیادو ولګاږي چې خلک دې په تکلیف دي د کرایه پیسې نه لري بازار لراسي او له دې په کیمپو دغه استفاده واخلي. د بلوچستان په نصیر آباد چمن کل عبدالله مستونګ او ژوب سیمو کې فری میډیکل کیمپونه لګول کیږي چې پکې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ترڅنګ هغو ته حفاظتي ټیکې هم لګول کیږي. رفیع الله مندوخیل وایس اف امریکا ډیوا ژوب.